سلامونه یارانو د چا چې نن اختر دی هغې ته نن مبارک شه په بره پښتونخوا کې په افغانستان کې پرون اختر و هغې ته پرونی اختر مبارک شه او سبا په ډېرو سیمو کې د پښتونخوا او د پاکستان په ډېرو سیمو کې سبا د پښتنو اختر دی نو هغې ته سبانۍ اختر مبارک شه دې دعا سره چې خدای دې وکړي چې په ژوند کې دغسې نورې بلا ډېرې اخترې ولرئ زموږ د مبارکۍ حقدار هر هغه څوک دی چې پښتون دی خو بالخصوص هغه خلک چې هغه مزدوران چې هغه د اختر په دې مبارکو ورځو شپو کې هم مزدوري کوي بېګا ما پوسټ کړی و چې تاسو کم پمپونو باندې کم ځای کې چې بنده ګاډي ته تیل اچوي نو هلته کم فیلنګ سټیشن کې چې کم مزدورکاري د هغې د موږ د اختر د عیدۍ ډېر زیات مستحق دي داسې نه صرف او د مبارکۍ هم مستحق دي بل هغه خلک چې هغه فورسز سره وابسته دي لکه پولیس ملګري دغسې سیکورټي ګارډز دي په بازار کې په دوکانونو د بینکونو مخې ته دغه خلک اختر د کوره بهر په دیاړۍ او مزدورۍ کې تیروي نو پکار ده چې دغه خلکو ته کله چې په لار تیریږي نو د اختر خصوصي مبارکي ورکړو او چې کله مو وس کېږي 100-150 روپۍ دغه مزدورانو ته د عیدۍ په طور باندې ورکړو نو دغسې اختر د هغې هم خوندور شي په څه ناسه شکل کې دغه خوشحالي موږ هغې سره شریکه کړو هغې موږ سره شریکه کړي بهرحال هغه پښتانه ملګري چې د وطن نه بهر دي هغې ته په خاصه توګه باندې د اختر تودې مبارکۍ خدای دې وکړي چې راتلونکي اخترو کې په خپل وطن کې دومره وسایل دومره ښه حالت ولرو چې هغې دلته مزدوري بیا مونی د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه اختر مو یو ځل بیا مبارک شه دې دعا سره چې په ژوند کې دغسې بلا ډېرې اخترې ولرئ کوره مو ده